د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی وایي په اوسني حالت کې د اسیا جام ترسره کول ممکن نه دی. ویډیو را سره تر پای وګورئ. د کرکټ په اړه معلومات دي. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیرمن احسان مانی وایي چې په اوسني حالت کې د اسیا جام ترسره کول ممکن نه دي، خو دغه جام د ترسره کولو یا نه ترسره کولو په اړه لا هم پریکړه نه ده شوې. د پاکستان کرکټ بورډ عمومي مشر احسان مانی له یوې هندي ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې ویل چې په راتلونکې میاشت کې به هر څه روښانه شي. اسیا جام د روان کال د سپټمبر په میاشت کې ترسره کیدونکی دی. د 20 اوریزو سیالیو په بڼه ترسره کیږي. دا اسیا جام د 2020 کوربتوب د پاکستان په غاړه دی، خو د اسیایي کرکټ بورډ شورا وروستۍ ناسته چې په دوبۍ کې ترسره کیدونکې وو د کورونا وایرس له امله ترسره نه شو، نو د ځای په اړه یې هم تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د هند کرکټ بورډ مشر تر دې مخکې ویلي وو چې دوی به په اسیا جام کې د پاکستان په کوربتوب ګډون کوي، خو دا سیالۍ به په پاکستان کې نه ترسره کیږي. که چیرته په پاکستان کې ترسره کیږي نو بیا به په دوی کې ګډون نه کوي. احسان مانی په خپله مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې، ځکه چې ټوله نړۍ په یو سخت حالت کې ده او هیڅ چاته د معلومات نشته چې په سپټمبر کې به څه کیږي. زما د خبرو غلط مطلب نه اخیستل کیږي، خو هر څه به په راتلونکي حالت تړلی وي. د یادولو وړ ده چې د کورونا وایرس له امله د کرکټ ټولې سترې سیالۍ لغوه شوې دي، چې په دې لړ کې د هند تجارتي لیګ یا IPL هم ځنډول شوی دی. همداراز د پاکستان سوپر لیګ وروستۍ سیالۍ هم لغوه اعلان شوې ده. درنو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.